ته د اختر په سحر راشه ته د اختر په سحر راشه زه به در وځم تورې سترګې سره لاسونه نن اختر شپه ده که نه او تاسو ته مخکې د مخکې نه د لوی اختر مبارکي وایو تاسو ته د مبارک مننه خوشحاله اوسئ نوم مبارک مو قاری یمان قاری ورونه چې د هیواد نه بهر دي هغې هم سیو ډېر شوق ډېر زیات شوق کې موږ خپل هغې ته آنلاین کاروبار هم لرو چې هغې خوښه لرئ بلکل ماشاءالله دا کوم دکان دی دا افغان ناصري شاپینګ سنټر دی چې په افغانستان کې د اصلي سیو د څلور د ولایتو عمومي رسمي نمایندګي ده د سیو واه واه ښه زه هم دا یو خوشحالي ده یو اختر بل اختر بل اختر دلته راغلی چې دې ځان ته خوښ کړه یو واسکټ مې ځان ته واخیست واسکټ ګرمي نه ده ګرمي ده خو شوق دی ورسره شوق دی دا رش او دا ګڼه ګوڼه وګوره ماشاءالله شپې څو بجې دي وګوره بالکل بس غټ اختر دی او بیا هم خلک راوځي که نه نسبت د نورو لکه هغې وخت جمهوریت د وخت نه دلته وچ دی هغه رش یې کم شوی دی ډېر که نه ځوانان تلي ټول وتي دي ښه د غربت د لاسه نو هغه ځوانان خو تلي دي خو هغه ډېر زیاتره د هغې څو چنده بېرته راغلي دي ته د اختر په سحر راشه ته د اختر په سحر راشه زه به در وځم تورې سترګې سره لاسونه السلام علیکم دا ننګرهار دی او د اختر شپه ده نو زمونږ هیوادوال په جمع و جوش ګڼې ګوڼې سره راوتي دي او په جلال آباد ښار کې د خپل ځان لپاره بېلابېل وسایل توکي اخلي اختر شپه ده او سبا دلته د اختر لومړنۍ ورځ ده تاسو ټولو مسافرو خویندو ته د مخکې نه د لوی اختر ډېر مبارک وي قربانیانې مو الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور کا د جلال آباد ښایسته ښار د اختر د شپې خپرونه را سره په ډېره مینه وګورئ ملتیا مو کې زما سره پاتې شئ تاسې وګورئ ننګرهار کې جمع و جوش زیات د اختر شپه ده او دغه تالاشۍ مخابراتو چوک ترمنځ دا پل دی هوایي دې ځای چې بیا دغه ګڼه ګوڼه خلک ګوري ډېر زیات خوند ورکوي سلام علیکم جوړ په خیر سلام ستړی مه شئ ډېره مننه تاسو هم ستړي مه شئ خوشحاله اوسئ ټولو ته ښه راغلاست وایم تاسو هم ستړي مه شئ ډېره مننه اختر شپه ده که نه او تاسو ته مخکې نه د لوی اختر مبارکي وایو تاسو ته د مبارک مننه خوشحاله اوسئ نوم مبارک مو قاری یمان قاری یمان قاری صاحب اختر شپه ده او څه دې واغېستل د خیره بس دغه کالي مالي دي او ماشومانو چپلکې دي داسې ماشومانو کالي دي ولې نورو ورځو کې یو اختر نه 2 ورځې مخکې او د ورځې خبر نه وي که څنګه یا ستړی وي ښه خبر خو مصروفیتونه ډېرې بس اوس ته راوزګار شو د شپې راغلي ورځې ګرمي مې که نه اوس عوام لږه ښیي بلکل همداسې ده که نه بلکل همداسې د شپې د خریداري ښه کېږي بس انشاءالله ښه به وي د ورځې نه د ورځې نه ښیي که نه خوشحاله اوسئ تاسو څه شی واغېستل ځي شه ته تاسو څه واغېستل چاپاړې واغېستې کالي مالي ماشومانو ته واغېستل همدغه شیزونه مو واغېستل څو جوړه قالي دي کړي یاره یو 3 جوړه مو کړي د خیر او ماشاءالله 3 جوړې کړي تاسو جوړه کړي یو جوړه ښه یو جوړه
ته بیا لکه چې دینه مالدار یې او د خیره موږ په افغانستان کې مالدار خلک لرو خوشاله اوسئ دلته مخامخ ودرېږه کیمرې ته چې لیدونکي دې وګوري او تصویر کې هم صحیح راشي بس خوشاله اوسئ همدغه اختر او ځینې خوشحالیانې او په ژوند کې چې دغه په مینه محبت سره ښایسته ونه لمانځي نو خوند به څه وکړي قاري صاحب صحیح خبره همداسې ده که نه بس مسلمانان باندې خو کار کوم دغه دوه اخترې دي غټه وړوکې قرباني به کوئ ان شاء الله نوش جان مو بیا هم اختر مبارک او تاسو ته ښه چکر او ښه اختر ولرئ تاسو ډیره مننه خوشحاله اوسئ الله مو مل شي ډیره مننه ملتیا مو وکړه جلال آباد ښایسته ښار کې تاسو ته د اختر د شپې خپرونه جوړو زموږ سره پاتې شئ تاسو دا وګورئ بېلابېل سپلۍ او د اختر شپه ده نو ګورو چې د کومې سپلو چې دی کسټمر زیات دی مینوال ډېر دی او خلک ترې استفاده کوي سلام علیکم جوړ په خیر شکر دی خدای څنګه یې ښه سپلۍ دې واغستې نه زه خپل دوکاندار یې ډېر ښه خوشحاله اوسئ بس ستاسو بس همدغه ورځې دي له خیره همدا شپې دي همدغه ورځې اختر شپه ده او څو بجو پورې کار کوئ نو موږ د اختر شپه ټوله شپه ګرانو د اختر ورځ هم موږ تر ماښام پورې کوو اختر ورځ هم بیا د هغې نه بعد ستاسو اختر بیا د هغې نه بعد زموږ اختر ننګرهار خلک چې دی راځي کومې سپلۍ ډېر زیات خوښوي د ننګرهار خلک راځي او سیو راځي سیو کومه سیو ده ته وښیوه سیو چې مختلف ډیزاینونه لري چې بیا پکې ډېر مشهوره ډیزاین چې دی دا پکې واه واه تاسې وګورئ نو یعنې زه هم همدا واخلم بلکل ګرانې دي که ارزانه دي بس تا ته بیا ارزانه حساب ګرانې دي یوازې ما ته نه ټولو هېوادوالو ته باید یو ریټ انتخاب شي څنګه همداسې دی که نه دواړه سره څو روپۍ دی نرخ یې نرخ یې دی 2500 روپۍ دی فکس ریټ اوس زما دپاره ستا دپاره نو تا یې ټول هېوادوالو ته یو نرخ نو تا دپاره هم یو نرخ ما ته هم 2500 خوشحاله اوس یعنې دا خلک ډېرې خوښوي که نه کوم ورونه چې د هېواد نه بهر دي هغې هم سیو ډېر شوق ډېر زیات شوق یې موږ خپل هغې ته آنلاین کاروبار هم لرو چې هغې خوښه لرئ بلکل ماشاءالله دا کوم دکان دی دا افغان ناصري شاپینګ سنټر دی چې په افغانستان کې د اصلي سیو د څلور د ولایتونو عمومي رسمي نمایندګي ده د سیو واه واه ښه لکه چې دا سیو تاسو تولید کړي بلکل همداسې ده ښه ماشاءالله د ترکیې هېواد څخه موږ تولیدول ته بیا د افغانستان هېواد نه بهر ورونه تاسو پېژني ډېر زیات پېژني ولې موږ خپل آنلاین کاروبار لرو موږ ډېر خلک ورونه سیو غواړي همداسې بیا موږ د هغې ته آنلاین ډیلیوري کوو دې اختر کې هم څو جوړې ولېږلې بار یعنې دې اختر کې ډېرې زیاتې موږ لېږلي دي یعنې چې مکمل حساب وکړو 200 تر 300 پورې ځکه ډېرونه بهر د هېواد نه د اختر دپاره موږ راوښتي دي او موږ ورته لېږلي دا اوس تاسو مزید کې د سیو کمپنۍ والا بس دا دواړه دي ستا کومې سپلۍ خوښوي بس موږ خپله هم سیو استعمالوو موږ خپله چا په ښه بد پوه شي همدا سیو سپلۍ او اختر ته کالي کړي ولې هم نه دي څو جوړه دوه جوړه خو م کړي دا په دې ګرمۍ کې همداسې کلک واسکټ اغوستی ولا اوس عادت ده عادت شوی بلکل ښه واسکټ خو به دې ځان ته نه ګنډلی واسکټ مې یو او کوم رنګ کالي دي کړي کالي مې یو سپین کاټن کړی یو تور کاټن واه واه دا چې سپینو کالو سره واچې که نه او هغه هم کاټن سره بس همدا د ننګرهار هیرو ته یې نو خوشحاله اوسئ کسټمر هم ډېر زیات دي څوک یې دې خوا راشي څوک دې خوا دلته به د نورو هېوادوالو سره هم خبرې کوو تاسو نه مننه خوشحاله اوسئ مخکې نه تاسو ته اختر مبارک تاسو ته هم مبارک خوشحاله اوسئ قربان شم ملتیا مو وکړئ او تاسې وګورئ چې زموږ هېوادوال بېلابېلې سپلۍ او بېلابېل
دلته ښایسته ښایسته جاکټونه هم شته دي کورتېګانې نو دا وګورئ دا د اوړي دپاره مناسب شپ دی ډېر ښایسته او ښکلي ښکلي ډیزاینونه د اوړي دپاره سپلیګانې نو زما کمرمین وایي دا زما خوښ شو دا څه کې مړه سي وواله ملتیا مو وکړئ او د اختر شپه ننګرهار نه وګورئ راسره اختر د لخیر سره او زمونږ د ننګرهاریانو شوق ماشاءالله که څلوېښت که پنځه څلوېښت که 50 درجې ګرمي وي نو دې ته نه ګوري چې ګرمي ده که نه خو شوق یې ډېر وي سلام علیکم جوړ بخیر صدقه ده را مخکې شه دې خوا راشه مخامخ کیمرې ته وګوره نوم دې راته واله حسین حسین څنګه یې ښه شکر ده الحمدلله ته څنګه خوب دې نه راځي ولې راشي دا دی نو شاوخوا څه کم 11 بجې دي که نه ورته په دې شپه څنګه خوب راشي په دې شپه خوب نه راځي که یو چې اختر یې بل ښادي که نه واده یې کوژدنې نو سړی تر یوې نیمې دوه پورې که نه زمونږ تاسو هم دا یو خوشحالي ده یو اختر بل اختر بل اختر دلته راغلی چې دې ځان ته خوښ کړه یو واسکټ مې ځان ته واغست واسکټ ګرمي نه ده ګرمي دی خو شوق دی ورسره شوق دی شوق دې ډېر دی څنګه کوي شوق دې ډېر دی او ځان دې هېر دی خوشحاله اوسئ نو ډېری دوستان هیوادوال مو تاسې وګورئ چې د اختر دپاره راځي واسکټونه بېلابېل لباسونه خوښوي همداسې ده که نه همداسې ده څو جوړه کالي دي کړي یو جوړه یو کوم رنګ دا شین رنګ کې دی شین رنګ واسکټ هم پکې غواړي او سپلی سپلی مې تر اوسه نه دی اخیستی خو ارادم دی اخلي قرباني به کېږي خیره هو انشاءالله خپله بیا کې به قسم نه خپله کوم خپله کې آفرین بیا خو تکړه یې مسافرو خویندو ورور ته څه لرئ مسله د هغې د ښه مسافري غواړو نو اختر مبارکي ورسره نه کې ولې نه ټول د اختر مبارکي وایم ټولو ته د اختر ډېر ډېر مبارک تاسو ته مبارک شه ډېره مننه جار شم خوشحاله اوسئ ملتیا مو کې او ننګرهار ښایسته ښار کې یو تاسو ته د اختر د شپې ځانګړې خپرونه جوړوو
د اختر شپه ده او دا هیوادوال چې دی تاسې ګورئ یا څوک څه اخلي د چا څه خوښېږي او د چا څه نه خوښېږي. السلام علیکم. جوړ په خیر. ستړی مه شي. په خیر وخت سره ډېره مننه. خوشحاله اوسه. ګرمي دې چې ډېره شوې. والا بس څه کوې نو ننګرهار خو ګرم دی طبعا د نور ولایتونو ډېر ګرم دی. خوشحاله اوسه. وړوکی اختر بیا ښه و که نه؟ وړوکی اختر ګرم و بس د غربت د لاسه هم خلک داسې وي چې کم دي او وړوکی اختر داسې خلک ورته خوشحالۍ نه ډېرې کوي. د غټ اختر په قربانیانو وي نه قربانۍ اختر دی که نه؟ دومره څوک هغه نه خو بیا هم چې د قربانۍ دی خو بیا هم آمادګي ورته خلک ډېره ښه آمادګي خو نیسي بلکل. دا رشه او دا ګڼه ګوڼه وګوره ماشاءالله شپې څو بجې دي وګوره. بالکل بس غټ اختر دی او بیا هم خلک راوتي که نه نسبت د نورو لکه هغې وخت کې جمهوریت د وخت نه دلته وچ دی هغه رش یې کم شوی دی ډېر که نه. ځوانان تلي ټول وتي دي د غربت د لاسه. نو هغه ځوانان خو تلي دي خو هغه ډېر زیاتره د هغې څو چنده بېرته راغلي دي. بیرته به څوک راغلي. هغه یو خبره طنزیه ډېره مشهوره شوې که نه وایي اختره مه راځه پیسې نشته. خبر همدغه ده که نه او که نه پیسې نو پیسې خو هر چا سره شته ماشاءالله دا ګڼه ګوڼه وګوره که نه. خیر تا سره به پیسې نه وي والا هر ځوان وګوره داسې ولاړ 200-300 نجب کې ډېر نه ای به ګوره ای به مه او کوه. د اختر ورځې شپې دي نو په 300 باندې څوک څه وکړي. نه همدا اوس به د جیب کې 10,000 شل زره یو څه موږ د درې ما مې حساب او نور حساب که نور داسې وګوره ډېر که نه. څو جوړه کالي دي کړي والا 2 جوړه خو کړي. دا لا پیسې نشته هېوادوالو وګورئ څه کاروبار نور خلک ښه نه فی الحال خو څه نشته دی خپله زه همغلته یم خواته ښه ماما سره کار کوم. بس نه اخوا زه ترکیه کې یم خپله. هغه ته ترکیه کې مسافر راغلی او مسافر مونږ را بس همغلته هم سیستم یا دی. خو اختر شته اختر دی نو ستا په شمول ګوره ډېر داسې تلي ټول اختر دی مړه الله دې په خوشحالۍ تېر کړي په ټولو. خوشحاله اوسې خو دا ښایسته نوم دې مراته وایي مرتضی جانه. بس ته هیوادوالو ته مسافرو خویندو ته څه پیغام لري؟ اختر دی له خیره سره بس پیغام همدغه دی د قربانۍ اختر دی بیدار سړی قرباني وکړي پکې نه. زیات خلک داسې دي کنجوس دي په اصطلاح چې سپینه خبره ښه پیسې ورسره نه وي قرباني ورسره یې نه یې کوي پیسې ورسره یې قرباني. ته قرباني کې ولې شکر دی کړی ماشاءالله الله دې قبوله کړي. خپله بیا کې په قصاب قربانۍ خو پلار مې شته دی هغه یې خپله کوي. حلالک خپله کوي. حلال څه خپله کوي. ته خپله کې که پلار دې نه کوي؟ پلار مې کوي. ته خو به سره مرسته کوې هو مرسته خو ټول کوو. قرباني چې وشي که نه د قربانۍ په غوښه کې دې بیا څه خوښېږي چې ویې خوري سبا یې نوش جان کې له خیره والا ځان ته به کړهی جوړې سیخ کباب به جوړې. سره زما دومره نه لګي بس همغه انډیوالان داسې کس خو به نه چې د ښه خوراک سره بیا ونه لګېږي. بس مرتضی جانه هر سړی تا ترکیه کې ښه خوراکونه کړي بس پسه وي به مو څوک د غټه غوښه خوري څوک هغه خوري که نه. زما خپله پسه سره شوق د پسه کړهی سره او پسه هم راوړی دم پخ سره ورته نوش جان دې شه خوشحاله اوسې. ښه اختر تاسو ته غواړو. تاسو ته قربان مو شمه. ښایسته ننګرهار کې یو او د اختر شپه ده خپرونه را سره وګورئ ملتیا مو وکړئ. بیا هم ښه راغلاست او هرکلی د ننګرهار ښایسته ښار همیشه بهار د اختر شپې ځانګړې خپرونه هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځولوي. تر بیا یوه نوې خپرونه کې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسې په لوی بهونکي صحت تعالی رب باندې سپارم. هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ. د یو سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مل د خدای په امان.